سلامونه، وخت مو په خیر. د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي پاکستان کې وضعیت ډېر کړکېچن دی او اساسي بیا سمون ته اړتیا لري. هغه زیاته کړې چې د پاکستان اقتصاد له ژور بحران او بېثباتۍ سره مخ دی او حکومت یې د اقتصاد ژغورلو لپاره په بیړه د مالي مرستو ترلاسه کولو هڅه کوي. د میدان وردګو ولایت کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د اسلامي امارت په راتګ سره یې په بېلابېلو ولسوالیو کې 430 لویې او وړې پروژې پلې کړې چې زرګونه کسانو ته یې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي دي. او د کابل ښاروالۍ استازی نعمت الله بارکزی وایي روان کال به د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې د 9.1 میلیارد افغانیو په ارزښت شاوخوا 233 پروژې پلې شي. د کور او ښار جوړولو وزارت ویلي د هیواد په 5 ولایتونو کې 1163 کورنیو ته د استوګنې ځمکې ویشل شوي دي. د خبرپاڼې له مخې په ننګرهار کې 693، پکتیکا کې 108، نیمروز کې 112 او فاریاب کې 150، همدارنګه بامیانو کې 100 راستنو شویو کورنیو ته د استوګنې نمرې ورکړل شوي دي. او وروستی خبر دا چې CNN د اوکراین بیړنیو خدمتونو ادارې په حواله راپور ورکړی چې روسیې نن سهار په کیف ښار او شاوخوا سیمو بریدونه کړي. په راپور کې راغلي چې په دې بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او له 50 ډېر نور ټپیان شوي دي. درنو لیدونکو، د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه همدومره وو چې ما فهیم الله افغان درته وړاندې کړل. له ملتیا مو مننه. ښې چارې، ښه وخت.